السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة النساء آیت نمبر 20 پورې خبره شوې وه او په دې اخرني آیتونو کې یا په دې اخرني آیت کې الله رب العزت هغه زنانه ذکر کوله چې هغه د همیشه دپاره حرامه کړی شوي او هغې ته په عربي کې ویل کېږي زوجة الاب، د پلار ښځه. د پلار ښځه د همیشه دپاره حرامه ده. که د پلار مړ هم شي او که د پلار د طلاق هم کړي، خو دا د دې پلار په بچو باندې دا څه ده؟ حرامه ده. اوس الله رب العزت بعض نورې زنانه ذکر کوي چې هغه د نسب د لاسه حرامې دي او همیشه حرامې دي د نسب د لاسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت علیکم، حرام کړی شوي دي په تاسو باندې، امهاتکم، میاندې ستاسو. دا اولنۍ رشته ذکر شو، مور او بیا به مور د پاسه چې څوک هم دي، که هغه نیا د پلار د طرف نه ده او که هغه نیا د مور د طرف نه ده، دا ټولې حرامې دي. په هغې پسې وبناتکم، او لونه ستاسو. لونه بیا لاندې چې څومره دي هغه ټولې، لکه لور، د لور یا د زوی لور، دا ټولې حرامې دي او چې څومره په کته ځي. درېیمه رشته الله ذکر کړې ده واخواتکم، او خویندې ستاسو. خویندې که هغه خپله خوري، پلار او مور کې شریکوي، که هغه صرف په پلار کې شریکوي، که هغه صرف په مور کې شریکوي، دا ټولې خویندې چې دي دا حرامې دي. وعماتکم، او تروریانې ستاسو. تروریانې هغه چې د پلار خویندې دي، دا ټولې حرامې دي. دا ټولې حرامې دي. او که دا د دې پلار خپله خور ده او که میرنۍ خورې ده، که دا د پلار خپله خور ده او که میرنۍ خورې ده، خو دا حرامه ده. وخالاتکم، وعماتکم وخالاتکم، او ماسیګانې ستاسو. خاله هغه خور ده مور ده، اگر که هغه د هغې میرنۍ خور نه وي، که میرنۍ یې نه وي بیا هم هغه څه ده؟ هغه حرامه ده. بله رشته الله رب العزت ذکر کړې ده وبنات الاخ، او لونه د رور، رویرې. وبنات الاخت، او لونه د خور، خورزې. دا دوه رشتې ذکر شوې. رویرې او خورزې دا د همیشه دپاره حرامې دي. ولې؟ د رور لور داسې ده لکه خپله لور، او د خور لور دا داسې ده لکه خپله لور. وامهاتکم اللاتی ارضعنکم، او میاندې ستاسو هغه چې پی یې درکړي دي تاسو ته. دا اوس د نسب د لاسه نه دي حرامې، دا د رضاعت د لاسه دي. او د رضاعت بعض مسلې مخکې بیان شوي چې د دې دپاره څه شرطونه دي. نو هغه میاندې ستاسو وي چې پی یې درکړي دي تاسو ته. واخواتکم من الرضاعه، او خویندې ستاسو د پی ورکولو د لاسه، یعنې د رضاعت د لاسه، دا خویندې هم حرامې دي. وامهات نسائکم، او میاندې د ښځو ستاسو، یعنی خواښیانې. خواښې دا د همیشه دپاره حرامه ده په زوم باندې. ولې؟ ځکه چې د هغې لور د زوم په نکاح کې ده. وربائبکم، او پرکټۍ ستاسو. پرکټۍ هغه جنۍ ته ویل کېږي
چې یو کس د یو زنانه سره واده وکړي او د دې خاوند نه مخکې د دې زنانه بل خاوند و او د هغه خاوند نه د دې دغه لور پیدا شي، دا لور ځان سره راولي، نو دا لور په دې سړي باندې حرامه شوه د چا سره چې د دې جنۍ د مور واده وکړو. ځکه الله وی وربائبکم او پرکټۍ ستاسو التي فی حجورکم هغه چې په تربیت ستاسو کې دي. د دې ګوره دا مطلب نه دی چې که کور کې دلته موږ سره نه اوسېږي نو بیا به حلالوي، خو الله په دې ذکر کړه چې کور کې ستاسو دي یا تربیت ستاسو کې دي، ځکه چې غالبا د مور سره لور هغه راځي. اوس که داسې وشي چې یو سړی واده وکړي د یو زنانه سره او دا لور ورسره دې کور ته را نه شي، د دې سړي په تربیت کې نه وي، د سړي په کوټه کې نه وي، نو بیا به حلالي، بیا هم حرام وي. التي فی حجورکم چې په تربیت ستاسو کې دي من نسائکم د ښځو ستاسو نه التي دخلتم بهن هغه چې نزدیکت کړی تاسو د هغوی سره، یعنی دا پیدا دي ستاسو د هغه بیبیانو نه چې تاسو ورته نزدیکت کړی دی، نو چې نزدیکت یې ورسره وکړو اوس دا په تا څه شوه؟ حرامه شو. څنګه ته د هغه جنۍ سره بیا واده کوې چې د هغې د مور سره نزدیکت شوی دی. فإن لم تكونوا دخلتم بهن نو که تاسو نزدیکت نه یې کړی د دوی سره، د چا سره؟ د دې پرکټۍ د دې مور سره. فلا جناح علیکم نه نشتي ګناه په تاسو. نشتي ګناه په تاسو څه مطلب شو؟ بیا ورسره نکاح کولی شي. وحلائل ابنائکم او ښځې د زامنو ستاسو، ښځې د زامنو ستاسو یعنې انګیان دي، دا په تاسو حرام دي. واضحه ده؟ لږ ساعت مخکې ما دا ووي که نه ماسپښین درس کې چې د پلار د ښځې سره نکاح کول شریعت هم بده ګڼي، فطرت هم بده ګڼي، نو دغه شان د زوی د ښځې سره نکاح کول دا فطرت بده ګڼي. خو نن سبا داسې حادثې او واقعي بعض راښکاره شوي دي چې انسان سخت په یره کې شي. زموږ د بېدینۍ د لاس سخر وی چې دی نو انګور ته لاس اچولی دي، داسې قصې پکې راغلي دي. او یا بله داسې رشته چې هغه د همیشه لپاره پې حرامي وی په بد نظرې ورته کتلي دي، لاس یې ورته اچولی. د دې لویه وجه دې کې شک نشته، هغه زموږ بېدیني ده. او که ته چاته ووایې چې یاره د دې پردې پکې خیال کوئ نو وایي تا ته موږ څه ښکارو یاره، ډایرکټ سړي ته دا وایي، وایي تا ته موږ څه ښکارو، ته ما ته انسان ښکاري. انسان کې دننه شهوت پروت دی او شیطان د هغه سره په مقابله کې دی لګیا دی، ګمراه کوي. نو موږ وایو چې تا به هم ګمراه کړي. او دا پابندي شریعت لګولې ده، دې کې تقوادار او بېدینه نشتی. دا پابندي ګوره په تقوادارو هم ده، دا پابندي ولې دیندارو خلکو دپاره نه ده، دیندارو دپاره صحابه کرامو باندې دا پابندیانې نه وي. هغوی وي دا مطلب نه دی چې زړه به څښایي نو پابندي به وي. نو بیا سوال دا دی موږ ته به څه پته لګي چې د چا زړه څښا دی او د چا پاک دی؟ څه صحیح شو موږ به زړونو ته وګورو پابندي به ولګو، نو د زړه به څه پته لګي؟ دا چې کوم کس را روان دی موږ کره دننه راځي به د خپلوانو دا کم زړه واله دی؟ دا زنانه چې راله د دې کم یو زړه دی؟ اوس بل څه کار به پرېږدو خو دغه دروازې کې به کښېنو چوکیدارانو په شان او څه به لټو؟ هم لټولی نه شو، خو تپوس به کوو چې څه راته ووایي بس به عمل. رب العالمین قانون کې خو که زړه یې څښا دی او که صفا دی، خو قانون دا دی کله چې کور کې قانون د الله هغه د خپو لاندې شي او باقي عمل نه کي، پرده شرعي پرده نه وي، نو په هغه کور کې دا قسمه جاخې هغه بیا ډېرې راسي. خو چې کله به کور کې شریعت او په شریعت عمل کېدو، هغه کور الله رب العزت د دې قسمه مسلو نه صفا ساتي. الله وایي او ښځې د زامنو ستاسو یعنې انګیان دي ستاسو، دا په تاسو باندې څه دي؟ حرامي دي. الذین من اصلابکم هغه زامن چې د ملاګانو ستاسو نه پیدا دي.
اوس که یو سړی وایي چې ما دې پلاني ته زوی ویلی دی نو د هغه ښځه په ده نه حرامېږي، په ویلو سره څوک د چا زوی کېږي نه. نو ورسره دا مسله یاده کړي د تبني ده یا متبني، چې یو خو د ده په خوله باندې چې چا ته زوی وویلی شي، یو خو د ده دا ښځه حرامېږي نه په هغه چا باندې چې ده ته یې زوی ویلی دی. دویمه دا چې د ده په میراث کې برخه هغه نه رسي، د ده په میراث کې برخه نه رسي، نه د ده هغه حقوق دي کوم چې د خپل بچي دي. ځکه الله دلته قید ولګو، وی انګیان دي ستاسو یا ښځې د زامنو ستاسو، هغه زامن چې ستاسو د ملاګانو نه پیدا دي، په خوله مو ورته نه دي ویلي چې دا زمونږ زوی دی. وان تجمعوا بین الاختین، او دا چې جمعوالی وکئ تاسو په منځ د دوو خویندو کې، دا هم ناروا ده. شریعت د دې نه منع کړې ده. یو سړی په یو ځای دوه خویندې نکاح کې نشي ساتلی، حدیث کې منع راغلی ده. دغه شان ترور او خورزه، ترور او رویره، دا په یو نکاح کې په یو ځای نشي جمع کولی. د دې نه ډېر فساد خورېږي، دې کې ډېر نقصانات دي. رب العالمین ځکه د دې نه منع کړی ده. په دوه خویندې یو ځای په نکاح کې څنګه ساتي؟ څومره فساد ترې جوړېږي، خپلولیانې ترې تباه کېږي، حسد، بغض، کینه، دشمنیانې هر څه پکې راځي. نو ځکه الله وایي دوه خویندې به یو ځای نه جمع کړي. دا پرېږدي، داسې قصې پکې راغلي دي که نه، چې دا یوه ښځه په نکاح کې دا خو صحیح ده. د دې ښینه چې کومه ده، داسې قصې پکې راغلي دي، د هغې دا کوشش دی چې د خپلې خور دا کور وران کړي او دغه سړي سره خپل ترتیب جوړ کړي. داسې قصې پکې راغلي دي. نو سوچ وکړه چې دا د هغه په نکاح کې بیا او ښځو په فطرت کې چې دی غیرت د بنو دا پروت دی چې دا بند او دا بند، نو چې دوه خویندې یو ځای شي، د دوی هغه د خویندو هغه رشته، د دوی هغه خپلولي، هغه هر څه به چې دی ګډوډ شي. الا ما قد سلف، مګر هغه چې مخکې تېر شوي دي. مخکې څه تېر شوي دي؟ یعنې که مخکې چا دوه خویندې یو ځای کړي نو هغې خو کار ترې شوی دی، خو بیا به دې ته څوک نه واپس کېږي. ان الله کان غفورا رحیما، یقینا الله بخونکې مهربانه دی. اوس بل قسم زنانه ذکر کېږي چې دا حرامې دي خو وقتي طور. والمحصنات من النساء، او حرامې دي خاوندان والا د زنانو نه. خاوندان والا څه مطلب دی؟ دا کوم کسان چې ما ته ګوري او قرآن ته نه ګوري، زه به پې دغه شان امتحان یو پیر کوم، دا کوم چې ما ماسپښین وکړو. زه دا غواړم چې موږ د دې قرآن سره عادت شو. او لوی زما سوچ دا دی چې یو خو د قرآن تلاوت زموږ صحیح کېږي، بل دا چې موږ به پوه شو، بل سبا لکه موږ دغه ځای وایو زموږ ذهن ته به دا خبره راځي. خاوندان والا د زنانو نه دا څوک دی چې واده شوي دي، چې یو ته واده شوه نو په نورو څه شوه؟ حرامه شوه. ښه دا د همیشه دپاره حرامه ده؟ وقتي طور حرامه ده. که دې خاوند والا طلاق ورکو نو عدت یې تېر کو، بیا د بل دپاره څه شوه؟ حلاله شوه. الا ما ملکت ایمانکم، مګر هغه چې مالکانې دي ښی لاسونه ستاسو وینځي په جنګ کې چې راوستی شي، اگر که خاوند یشتي. لکه اوس کافرانو سره جنګ وشو او د هغوی نه قیدیان راوستی شو، په هغې کې زنانه دي چې هغې ته وینځي ویله کېږي. وروسته د دې نه چې دا به عدت تېروي، د دې عدت ته یو حیز چې کله دغه تېر شو، د دې نه بعد د دې سره نکاح کول چې دی څه دي؟ جایز دي، اگر که خاوندان اشتي کافران. کتاب الله علیکم، لازم حکم د الله دی په تاسو باندې، یعنی دا یو حکم دی چې الله لازم کړی دی په تاسو، لیکلی دی په تاسو. واحل لکم ما وراء ذلکم، او حلالي کړی شوي دي ستاسو دپاره هغه چې ما سوا دي د دې نه. د څه نه؟ دا کومې چې ذکر شو. د دې نه علاوه زنانه زموږ دپاره څه دي؟ حلالي. سوال، حلالي ډېرې دي که حرامې ډېرې دي؟ حلالي ډېرې دي، حرام یو څو دي. بیا هم شیطان خبیث به کوشش کوي چې تا په حرامو کې واچوي،
لکه څنګه چې ابروز ما تاسو ته ووایي چې حرام مال ګټلو لارې او ذریعې یو څو دي، د حلالو هغه ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم شیطان دغه د حرامو دا لار سړي ته ښایسته کوي چې په دې لار باندې پیسې ګټل پکار دي. نو اوس حرامي زنانه هغه موږ ته ذکر شو چې دا رښتیا، حلالې هغه ډېرې دي، بیا هم یو سړی حرامو پسې لیکي. دا د شیطان کوشش په ده باندې چې دی په دې کې اخته کوي. ان تبتغوا باموالکم، په دې شرط چې تاسو یې طلب کوئ په مالونو خپلو سره، حلالې دي خو څه به ورکوئ؟ مهر به ورکوئ. زنانه سره چې نکاح کې مهر به ورکوئ، که لږ او که ډېر، خو مهر به ورکوئ. بل شرط دا دی محسنین غیر مسافحین، چې نکاح کوونکي یې نه یې زنا کوونکي. دا زنانه زموږ دپاره حلالې دي، خو په کومه طریقه حلالې دي؟ نکاح ورسره وکړئ، یارانې مرانې نه، زناګانې نه. فما استمتعتم به منهن، بس هغه مهر چې فایده واخیسته تاسو په هغې سره د دې زنانو نه، یا هغه زنانه چې تاسو فایده واخیسته د هغوی نه، دواړه خبرې صحیح دي. فاتوهن اجورهن فریضه، نو ورکئ هغوی ته مهرونه د هغوی فرض کړی شي. دا مهر دې لپاره چې خاوند د ښځې نه فایده اخلي. خاوند ته لویه فایده ده، لویه فایده، بلکې لویه فایده د مرګه پورې ده د ښځې او خاوند ته د یو بل نه. دې رشتې ته سوچ وکړئ چېرته په ارام صرف شهوته پورې خبره نه ده. لکه کله سړی د زنانه او د خاوند خبره وکړي، بس د دې بعضو ذهن ډایرکټ دې ته لاړ شي چې ده خو د یو بل نه شهوت پوره کوي. شهوت قصه وړه خبره ده، دا فایده دا معمولی فایده ده، زرته د مرګه پورې فایده ده. د مرګه پورې د یو بل په یو بل آباد دي د الله نه بعد. دا ښځې چې کوم ژوند د خاوند کره تېروي، دا د پلار کره نشي تېرولی، دا د رور کره نشي تېرولی، دا د خور کره نشي، دا په دنیا کې د هېچا کره نشي تېرولی سوای د دې خاوند. د خاوند ته چې کوم خدمت میلاویږي د ښځې د طرف نه، دا د بل هېڅوک هم نه کوي دا خدمت، تر دې چې دا خدمت ولا مور هم نشي کولی. وجه دا ده زه د مور حق نه کوم، د مور حق د ښځې نه ډېر دی. وجه دا ده چې د ښځې او د خاوند منځ کې پرده ختمه شوې ده، نو ځکه دغه خدمت ولا بل څوک نشي کولی. د دوی د یو بل نه فایدې دي، صرف نه چې یو طرف ته فایدې دي. الله وایي چې کومې فایدې د دې ښځو نه تاسو دا فایدې والئ او حلالې مزیتې والئ، نو ورکئ دوی ته مهرونه د دوی فرض کړی شي، مهر به لازم ورکړي. دا مهر مسله موږ مخکې هم ذکر کړی. ولا جناح علیکم، او نشتی ګناه په تاسو باندې، فیما تراضیتم به، په هغه مهر کې چې راضي شئ تاسو په هغې، من بعد الفریضه، وروستو د مقرروالي نه. څنګه راضي شئ؟ اتفاق وکئ تاسو، یعنې الله وایي مهر به لازم ورکئ. او که اوس دا ښځه او خاوند د یو بل سره اتفاق وکړي او په یو مسله راضي شي، راضي داسې شي چې دا ښځه ورته وایي چې نیم مهر مه راکړه، صحیح شو، نیم ته زما ضرورت نه، یا پوره مه راکړه، یا دې سړي لږ مهر ایښولی دی، 2 تولې ایښولی دی، ولې 4 تولې راوړي، 15 دی ولې 10 کړي، هېڅ خبره نه ده. الله وایي چې څنګه پې تاسو راضي شوئ. او دا یې د ساته ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله پوه دی حکمتونه والا دی. ولې دا نومونه ذکر کړو؟ که څوک وایي چې الله ولې دا بعض زنانه حرامي کړي دي او ولې دا بعض حلالي کړي دي، حالانکې زنانه خو ټولې یو شان دي، په دې هر څه کې الله وایي حکمتونه دي او الله پوه دی. کومه زنانه حلالول پکار دي، کومه حرامول پکار دي. او موږ سره وخت نشتی او سبق دومره پاتې دی چې کله کله سړی داسې ناامیده غوندې کېږي، والله سړی ناامیده شي. زه ماسپښین ناست وم، قرآن مې کتو، ما چې دا سبق لږ ذهن ته راولو، نو چې داسې مې دا 2-3 سپارې دي، 100 پاڼې، باقي قرآن ته مې وکتو دې ورځو ته، نو سړی ناامیده شي چې دا به ختم شي او که نه. یعنې ما تاسو ته د الله په توفیق سره د یوې رشتې خبره کوله، دا مور ولې حرامه ده، دا خور ولې حرامه ده،
دا ترور ولې حرام د یوې مې ته ذکر کوه خبره نه وخت ډېر زیات وایي انشاءالله روژه کې په موقع باندې به موږ دا مسله ښه تفصیلا بیانو باذن الله. ومن لم يستطع منکم طولا او هغه څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه د مالدارۍ ان ينکح المحصنات چې نکاح وکړي د آزادو ښځو سره المؤمنات چې مؤمنې دي. اوس یو سړی دی غریب دی فقیر دی او د آزادې مسلمانې ښځې سره نکاح نشي کولی. ولې؟ آزادې ښځې مهر دی، آزادې ښځې مطالبې دي او دا سړی غریب دی نو دی نکاح کولی شي. الله وایي نکاح دې وکړي فمما ملکت ایمانکم د هغه زنانو سره چې مالکانې دي ښی لاسونه ستاسو د څوک دي؟ د وینځې دي. او زه هر وخت دا فرق بیانوم چې ګوره فرق دی په وینځه کې او په خادمه کې. د عوام په دې کې او په دغې کې فرق نه کوي. خادمه داسې دی لکه خادم ته چې د یو چا سره نوکري کې نو ته د هغه په ملکیت کې ته خو صرف نوکري کې هغه دې ته اجرت وایي مزدور. یعنې زه به تاله دا کار کوم دومره موده کې ته ووایه دومره پیسې راکړې دې ته خدمت وایي دې ته اجرت وایي دې ته مزدوري وایي. خادم او خادمه داسې یو زنانه کور کې خدمت کوي پخلی کوي صفایي کوي د دې بچو تربیت ولا کوي دې ورته میاشتې پیسې ورکوي دې ته خادمه وایي. وینځه هغه چې د کافرانو نه راوستی شي په جنګ کې قیدیانو کې راوستی شي هغه جدا وي هغه په پیسو باندې بیا اخیستی کېږي او خرڅولی کېږي ځکه اسلام ترغیب ورکړی دی. کله چې د اسلام راغی نو بس عام و د دې غلامانو دا خرڅول او اخیستل نو ځکه شریعت ترغیب ورکو د غلامانو د ازادولو او په دې باندې لوی اجر مقرر کو. وی که چا غلام آزاد کو یا وینځه آزاده کړه نو د ځان د اور نه آزاد کو ځکه چې شریعت دا غوښته الله رب العالمین دا غوښته چې دا کم انسانان چې غلامان دي چې داسې شي دا آزاد شي. خو که په دوی کې یو زنانه چا سره وي نو د هغې سره مالک ورسره کوروالی کولی شي بغیر نکاح نه. خو که د دې مالک نه یو بل څوک دا زنانه غواړي نو بیا به ورسره نکاح تړي بیا به ورسره نکاح تړي. نو الله وایي چې یو سړی دی غریب دی آزادې ښځې اوس یې نه رسي نو بیا دې د چا سره نکاح وکړي؟ د وینځې سره المؤمنات چې هغه مؤمنې دي. والله اعلم بایمانکم او الله ښه پوهه دی په ایمانونو ستاسو. الله ته د دې وینځې د ایمان پته ده دا خبره پکې دننه راله. الله ته د دې سړي پته ده چې واده کوي دی غریب دی که دی مالدار دی په څه نیت دی دې ټولو خبرو الله ته پته. بعضکم من بعض بعض ستاسو د بعضونه دي یعنی مؤمنان یې خپلو کې مؤمنان خپلو کې د یو بل سره رشتې کولی شي. دا سړی مؤمن دی او دا وینځه څه ده مؤمنه ده ودي کې ورسره نکاح په اجازت ته چا په اجازت ته مالک ګورئ په اجازت ته مالک بیا ورسره دا فایده یاده کوي او دا طریقه غوره نه ده. همدې آیت کې به راځي دا طریقه غوره نه ده. ولې چې کوم بچي پیدا کېږي یا به د چا وي هغه به د مالک وي د ده بچي به یعنې بچي به د ده وي خو غلامان به د چا وي هغه به د مالک وي. نو ځکه شریعت دا نه ده خوښه کړې خو دا اضطراري حالات دي لکه یو سړی دی د هغه وس نه رسي او نن سبا خو دا غلامان مریان وینځي نشتي خو کوم وخت چې وي یا یي نو حکم یې دا دی فانکحوهن باذن اهلهن نو نکاح وکړئ د دوی سره په اجازت د مالکانو د دوی. حالانکه اهل خو خاندان ته وایي که نه خو اجازت چې چا نه اخیستی کېږي هغه مالکان دي. واتوهن اجورهن بالمعروف او ورکئ دوی ته مهرونه د دوی په ښایسته طریقې سره. څومره عدل او انصاف والا دین دی. اگر که دا وینځې ده وینځه د کمزوري ده څوک یې تپوس نشي کولی خو ته به مهر ورکې. محصنات په داسې حال کې چې ای دا زنانه پاک دامنې
غیر مسافحات نئی زنا کونکی ولا متخذات اخدان او نئی نیونکی پٹو یارانو لرا دی خزه کی بدا صفاتی دا با پاکی کم خزه دا وینزا دا با پاکی دا با زناکار نئی او دا با پٹ یارانی نکی دا زنا گور اقسام دی ولیادو بالله یو زنا اگا دا چی اگا خخکاری بل زنا اگا دا چی اگا پٹ زنای اللہ وی چی دا زنانا با نپٹ یارانی کئی نبا دا خکار زناکاری شریعت غواړي رب العالمین غواړي چې زمون کور زمون ماحول زمون معاشره صفا سوتري کله ته چاته ووایې که نه چېرې د دې نارینه و زنانو دا ګډوډ تعلیم دا نه دی جایز دی به راشي وي به چې یاره یو خو دې علماو بل کار نشته خصوصا دا لیبرل او علمانیان نه دي دا دهریه غونته کې چې دي دی به یاره د دې علماو بل څه کار نشته و دې کې څه دي اول خو دا مسله ده که دا مسله د دې عالم نه ده دا داسې په کور کې نه ده جوړه کړې دا مسله الله بیانه کړې ده بیا سوال دا دی الله ولې بیان کړې ده چې ګډوډ تعلیم کوي خو زما او ستا خور به ځي سبق له که نه زما او ستا مور به ځي زما او ستا لور به ځي دې کې الله ته څه فایده نشته فایده اولنۍ او اخرنۍ زما او ستا ده رب العالمین غواړي چې زما او ستا دا خور دا لور دا مور دا خپله دا په حیا او په پرده او په عزت کې پاتې شي بس دی ویرو دا ویرو د علماو څه کار نشته ونختي دا د عالم خپله مسله خو نه ده او که عالم ده ته ووایي د فایده پکې ده چاته لکه اوس زه یو کس ته دا وایم چې د دې خپلې خور د پردې اهتمام کوه ما ته څه فایده ده اوس یم چې ستا عزت پاتې شي ستا د خور په عزت پاتې ستا د لور په عزت پاتې ستا د خپلوان په عزت کې پاتې شریعت کې ټولې مسلې زموږ د فایدې لپاره دي ګوره الله وی وکړه واده زناکاري سره ونه کړي ولې څه نقصان دی بدنامه ده عزت ورسره بدنام شو په نسل باندې به اثر کوي څنګه ځکه چې زناکاره ده نو دا یو نصیحت ګوره والی هر کله چې څوک رشته کوي د ځان دپاره د کشرانو دپاره نو معلومات کوئ د زنانه د کردار د ناستې پاستې اکثر دا مشرانې زنانې دوی څه ته ګوري یاره وی ښایسته ده داسې وی ښایسته ده به پورې ونښلي قابل په لږ ساعت کې وایي چې دی ډوډۍ ډېرې پخوي نه دې صفت ته کته پکار دي زه دا نه یم ښایسته په چا زړه نه کېږي ښایسته او بیا چې کور ته یې راولي چې قابله زنانې چې د مېلمه مېلمستیا او د دې نه مخکې یو اهمه خبره د دې ناسته پاسته څنګه ده ناسته پاسته یې څنګه دي د الله سره معاملات څنګه دي د دې د مور پلار سره کردار څنګه د دې نه به اندازه ولګي چې دا به د خاوند سره څنګه ژوند تېروي ورسېدی پکې نه فاذا احسن نو کله چې دوی په نکاح کې راوستی شي فان اتین بفاحشه نو که راتګو کې دوی په زنا څوک دا وینځي او دا زه چې په کومه طریقې سره ترجمه کوم تاسو یې پوهېږئ زه خو کوشش دا کوم حتی الوسه چې ټکې اسان نه اسان ووایم چې موږ پوه شو د کوم ځای کې که پوه نه شو نو بیا هم سوال کولی شي فعلیهن نو وي به په دوی باندې نصف ما علی المحصنات من العذاب نیمه هغه سزا چې په آزادو ښځو ده د سزا دنیوي نه دنیوي سزا د زناکارې ښځې څه ده چې واده شوي هغه رجم دی او چې نه واده شي 100 کوړي دي نو اوس دې ته به څومره سزا ورکړی کېږي 50 کوړي او یا نیم رجم که نیم بدن ولولو رجم نه نیمیږي رجم نه نیمیږي نو ځکه د وینځي نه رجم هغه ساقط دی خیال هم دی هغه ازادي دپاره سزا ډېره ده د دې دپاره سزا لږه ده ما ته یاد دي په دې تاسو ته به یاد یو کنی کوم ملګري چې موږ سره تېر شوي کالو ما دلته تفصیلي بحث کړی چې ولې ازادې ښځې سزا ډېره ده
او د دې غلامې ښځې یا د وینځي لږه ده. یو وجه د هغې دا ده چې دا ازاده ده. کوشش پې ډېر دی د شیطان د طرف نه، او بل دا چې مطالبه ترې ډېره کېږي. بل دا چې لکه که دا وینځه زنا کوي نو دا خو داسې ده چې داسې بنده شوې ده د مالک سره. سړی به چې زه تنګه شوې وه، مالک اجازت نه ورکوم بل چا له په نکاح نو دا خو ازاده ده. دا خو ازاده ده، پلارې دی، رونی دی، خاندانې دی، نسبي دی. بله دا چې د ازاده ښځه خلک یې پېژني، نو که دا غلط کار کوي بیا د دې تابعداري کېږي په دې غلط کار کې. او دغه بله خو هسې پټه پناه ده. بله دا چې دا په هغوی کې دا ګناه داسې مشهوره ده، نو څوک ورته ډېره توجه نه ورکوي. لکه د عربو په وخت کې، د جاهلیت په وخت کې، عفوا د جاهلیت په وخت کې په عربو کې دا مشهوره وه چې دا زنا په دې وینځو کې ډېره زیاته وه په نسبت د چا؟ ازادو ښځو. او عجیبه قصه دلته هغه دا ده، عجیبه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د زنانو نه بیعت اخیستو، که تاسو ته یاد وي د فتح مکې په موقع باندې، نو د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي هغه هم په دې زنانو کې وه. نو چې کله بیعت اخیستو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا وایي چې یو به تاسو ما سره په دې بیعت کوئ چې زنا به نه کوئ. هغې ډېر تعجب وکړو، یا رسول الله ازاده ښځه چېرته زنا کوي؟ یعنې دا له جاهلیت وخت کې د هغوی ذهن کې ده ازاده ښځه زنا کوي، نو ځکه د هغوی بیا سزا هم ډېره ده. ذلک لمن خشي العنة منکم، دا حکم د پاره د هغه چا دی چې یریږي د مشقت د زنا نه ستاسو نه. کم حکم ذکر شو؟ وینځي سره نکاح. وینځي سره نکاح دا حکم د هغه چا د پاره دی چې هغه د زنا د مشقت نه یریږي، یعنې صبر نشي کولی چې ازادې ښځې سره واده وکړي. یاره وایي زه په نور کېدای شي په زنا کې واقع شم، الله وایي زه خیر دی وینځي سره واده وکړه. وان تصبروا خیر لکم، او که تاسو صبر کوئ دا ډېره غوره ده ستاسو لپاره. والله غفور رحیم، او الله بخونکی مهربانه دی. صبر کوئ د نکاح نه، دا قید به ورسره لګې، یعنې بیا خو به مسله داسې شي که تاسو بلکل نکاح ونه کوئ نو دا څه ده؟ غوره ده. خو مسله خو داسې نه ده، که تاسو نکاح ونه کوئ د وینځو سره او لږ صبر وکئ چې د ازادو سره نکاح وکئ نو دا څه ده؟ دا ستاسو لپاره غوره ده. یرید الله لیبین لکم، غواړي الله چې بیان کړي تاسو ته احکام خپل، ویهدیکم او وښیي تاسو ته سنن الذین من قبلکم، لارې د هغه کسانو چې مخکې دي ستاسو نه. پخواني نیکانو خلکو لار الله موږ ته ښیي. الله دا غواړي، رب العالمین دا احکام موږ ته بیانوي او موږ ته د پخوانو نیکانو لار بیانوي چې موږ د هغوی په نقش قدم روان شو. ویتوب علیکم، او توبه قبوله کړي ستاسو. الله دا غواړي. والله علیم حکیم، او الله پوهه دی حکمتونو والا دی. والله یرید ان یتوب علیکم، او الله غواړي چې مهرباني وکړي په تاسو باندې. غواړي الله چې تاسو توبې وباسئ، غواړي الله چې ستاسو توبه قبوله شي. ویرید الذین یتبعون الشهوات، او غواړي هغه کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو، د بېدینه خلک چې په خواهشاتو پسې روان دي، هغوی څه غواړي؟ ان تمیلوا میلا عظیما، چې واوړئ تاسو د حق نه په اورېدو لویو سره. الله څه غواړي؟ چې زمونږ توبې الله قبولې کړي او موږ نیغې لارې ته راوړو. دا غواړي رب العالمین. خواهش پرسته څه غواړي؟ چې موږ کاږه شو. څنګه کاږه شو؟ کاږه شو د دین نه. لکه اوس ګوره الله رب العزت موږ ته دا ووایي چې دا زنانه حرامه ده، دا حرامه ده، دا حرامه ده. ولې الله وایي زه غواړم چې تاسو ته د نیکانو خلکو طریقه بیان کړم او په تاسو مهرباني وکړم. خواهش پرست خلک څه غواړي؟ چې موږ د دغه لارې نه کاږه شو. دا خو ظلم دی او دا ظلم دی او پرده داسې ده او حکم داسې دی او دا خو د تره زوی دی او دا د ماما زوی او دا د کاکا زوی دی. دا خبرې به تا ته کوي د دې لپاره چې ته د دې پاکې لارې نه کوږ شي او په ګندګۍ د فحاشۍ کې واقع شي. الله دې ته موږ ټول ساتي. یرید الله ان یخفف عنکم، غواړي الله چې اساني راولي په تاسو. څه اسانتیا یې راوسته؟
حلال او حرام راته وښوي کیدای شي توبه قبلوي که ته ازادي سره نکاح نشي کولی دا د الله حکم دی. ها بارک الله فیک. حلالي زنانه زمونږ دپاره هغه ډېرې دي او حرامي لږې دي. نو الله مونږ ته مسله اسانه کړه. اوس که حرامي ډېرې وې او حلالي یو څو وې نو بیا به مونږ ته بیا به ګرانه وې. الله وایي زه غواړم چې تاسو ته خبره اسانه کړم. وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان کمزوری. انسان ډېر کمزوری. رب العالمین دې کمزوري انسان باندې مهرباني کوي. خو دا کمزوری انسان کله د خپل ځان دشمن شي. ګورئ ښه الله غواړي چې دا کمزوری انسان د جهنم نه بچ شي. خو کله دا کمزوری نښتی په څه پورې نښتی په دې پورې چې زه جهنم ته لاړ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخورئ مالونه خپل په منځ خپل کې په ناروا طریقو سره. د یو بل ګوره مخکې د عزتونو حفاظت بیان شو چې د زنا نه د فحاشۍ نه د دې نه به ځان لرې ساتئ. نو د یو بل د عزت به خیال کوئ. دلته اوس وایي چې د یو بل د مال به هم خیال کوئ. نو د یو بل مالونه به په ناروا طریقو سره نه خورئ. دا کومه ناروا طریقه ده؟ هره ناروا طریقه. مثال لکه موږ ډېر بیانولی شو خو موږ داسې نه شو چې دا محدود یوه طریقه ده. ځکه که الله تفصیل بیانولی بیا خبره ډېره اوږدې ده. خو هره ناروا طریقه چې قرآن او حدیث کې راغلې ده په دې باندې به ته د خپل ورور مال نه خورې. الا ان تکونه تجاره مگر دا چې دغه طریقه د تجارت عن تراض منکم په رضا سره ستاسو نه. که دا تجارت تاسو روان کړی او دواړه طرفین پې راضي یئ نو د یو بل مالونه بیا خورئ که نه. معنی په روا طریقو سره د یو بل مال خوړی شي. ولا تقتلوا انفسکم او مه وجنئ ځانونه خپل. دا اوس بل حکم. د خپل نفس به خیال ساتي. ځان به نه وجني. ان الله کان بکم رحیما بېشکه الله دی په تاسو مهربانه. ځان وجل په دې کې ډېر تفصیل دی خو موږ به مختصر خبره کوو. یو دا ځانونه مه وجنئ. بعضو علماو دا ویلي دي وایي کله چې سړی حرام خوري نو دی هم ځان وجني. ځان تباه کوي که نه تباه کوي؟ خلک اکثر سړي ته نصیحت کوي څوک داسې ناروا کار کوي که نه وایي ځان سره تباه کوي. نو دلته الله وایي ځانونه مه وجنئ یعنې ځانونه مه تباه کوئ. نو ځان تباه کول دا دي چې ته په حرامو طریقو سره په ناروا طریقو سره د خپلو وروڼو خویندو مال خورې د مسلمانانو مال خورې. او دغه شان ځانونه مه وجنئ واضح ده یعنې ځان مه وجنئ خودکشي مه کوئ. خودکشیانې مه کوئ حرامې دي. وجه دا ده یو سړی به چې زما بدن دی زما مرضي ده. دا چا ویلي چې زما بدن دی زما مرضي ده؟ دا بدن هم د الله دی دا سام د الله ده او مرضي هم د الله ده. ما او تا د هغه بندګان یو. د دې به الله تپوس کېږه. رسول صلی صحابي ته ویلي ستا د بدن په تا حق دی یعنې د دې بدن به الله تپوس کوي. ځکه دا بدن زموږ سره امانت دی. ګورئ دا ستا زموږ سره امانت ده. دا بچي زموږ سره امانت دي. دا ښځه زموږ سره امانت دي. دا پکې نشته چې زما دی او زما مرضي. زما دی او زما مرضي چا ویلي چې دا زموږ مرضي ده؟ نو کله چې یو سړی راولګي چې په زور د دې بدن نه سا وباسي د قیامت په ورځ په لوی عذاب کې واقع شو. او نن سبا خودکشیانې په دې مسلمانانو کې هم ډېرېږي د وجې د بېدینۍ نه. کافران خو خودکشیانې کوي ځکه چې هغوی سره دین نشته بلکې هغوی اوس طریقې جوړې کړي دي چې دا سا په اسانه وشي. د طریقې او ستنې هغوی راویستي و مسلمانانو پکې هم شروع کړې ده. هله خودکشیانې ډېرې شي چې کله انسان دین نه لري شي. لکه ولې خودکشي کوي؟ قرضې راباندې ډېرې دي. قرضه اوس د خودکشۍ خبره ده. کور نه مسله ماته جوړه شوې ده ځکه زه خودکشي کوم. پلانې مسله علانې مسله اله انسان خودکشي کوي چې کله دی د الله دین نه لري شي. او چې الله په دین پوهوي که نه که په ده دومره قرض وي او دومره مسلې لکه د احد دا غر په مدینه کې چې دی که نه بیا هم د دا حوصله برابري
ځکه چې دته پته لري چې دا هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي دي د الله له طرفه دي او الله به حساب کوي. نو د خپل ځان حفاظت به کوي. الله وایي ځانونه به نه وجنئ. ځانونه به نه وجنئ. بعضو علماو داسې وضاحت کړی دی، درېم وضاحت شو. یو بل مه وجنئ، یو بل مه وجنئ. لکه الله د بني اسرائیلو نه لوز اخیستی و که نه چې ځانونه به نه وجنئ. ځانونه څه مطلب دی؟ یو بل به نه وجنئ. دلته الله وایي ځانونه مه وجنئ، یو بل به مه وجنئ. ځکه چې کله زه خپل مسلمان ورور مړ کړم که نه نو ما ځان مړ کړو. الله وایي ځانونه به نه وجنئ. ومن يفعل ذلك عدوانا، او چا چې وکړو دا کار په زیاتي کولو سره یا په تجاوز سره. عدوان زیاتي کولو ته وایي، د حدودو نه تېروتو ته وایي. وظلما، او په ظلم سره، او ظلم کمی کولو ته وایي، یا زیاتې کول یا کمی کول. فسوف نصلیه نارا، نو زر ده چې موږ به داخل کو دا کس اور ته. وکان ذلك علی الله یسیرا، او دې دا کار په الله باندې اسان. الله ته څه ګران خو نه دی، اسان کار دی. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، که ځان وساتئ تاسو د لویو هغه ګناهونو نه چې منع کړی شوي یې تاسو د هغې نه. اوس الله رب العزت بله مسله بیانوي. مخکې وایي چې ځانونه مه وجنئ، او که چا ځان مړ کو او دا ظلم یې وکړو نو دی به ګناه، دی به عفوا دی به جهنم ته لاړ شي. نار د جهنم ته، اور د جهنم ته. اوس الله وایي د باقي ګناهونو هم ځان لرې ساتئ. نو که چا ځان د لویو ګناهونو نه وساتو، هغه ګناهونه چې الله ترې موږ منع کړي، د دې نه بله فایده دا راووته چې ګناهونه دوه قسمه دي، کبایر او صغایر. غټ ګناهونه، واړه ګناهونه. د غټو ګناهونو تعریفونه علماو ډېر کړي دي. خپل تعریف یې دا دی، هر هغه ګناه چې په هغې باندې الله دمکي ورکړي، د عذاب دمکي، د په کولو باندې د عذاب دمکي ده، یا لعنت د الله پکې ذکر شوی، یا غضب د الله پکې ذکر شوی، یا د جهنم عذاب ورسره ذکر شوی، نو دا به ګناه کبیره. او دې نه علاوه چې کومې دي هغه به واړه ګناهونه. نو بله مسله یاده کوي، واړه ګناهونه الله بې توبې معاف کوي. لکه حدیث کې راځي یو سړي اودس سهار دا وکړو، ګناه معاف شو. د یو مونځ د بل مانځه پورې چې کم ټیم دی دا ګناهونه معاف کړي. د جمعې نه د جمعې پورې، د حج نه د حج پورې، دا د الله رحمت دی. او داسې نور هم ډېر اعمال دي. هر چې غټ ګناهونه دي هغې دپاره به توبه وباسي، دپاره به توبه وباسي. نو بیا خبره د الله د مشیت لاندې ده، که الله توبه قبوله کړه وبه دې شي، الله به دې وبخي او جنت ته به لاړ شي. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، که ځان وساتئ تاسو د لویو هغه ګناهونو نه چې منع کړی شوي یې تاسو د هغې نه، نکفر عنکم سیئاتکم، موږ به ورېجو ستاسو نه واړه ګناهونه ستاسو. الله اکبر، دا الله مهرباني ده. ته د غټو ګناهونو نه ځان لرې ساته، الله وایي زه به درته دا واړه دا به درته معاف کوم. وندخلکم مدخلا کریما، او داخل به کو تاسو لره ځای د داخلېدو عزتمند ته. کوم ځای دی؟ جنت. اوس الله رب العزت بله مسله بیانوي چې د هغه څه ارمانونه به نه کوئ چې الله بل له ورکړي. هغې ارمانونه به نه کوئ، او دغه شان د یو بل سره به حسد او کینه او بغض نه کوئ. دا مثلا په دې کې دننه ده. بعضو زنانو دا ارمان کړی د رسول الله وسلم په زمانه کې، وی یا رسول الله دا سړي جهادونه کوي، موږ ښځې جهاد نه کوو، نو موږ د شهادت نه محرومه شو او د مال غنیمت نه محرومه شو. او بله دا وګوره، موږ ته د سړو د برخې نیمه میلاویږي په میراث کې، نو چې موږ ته هم دا پوره میلاوېدی. ارمان یې وکړو. رب العالمین دا آیت راولېږو، ولا تتمنوا، او ارمان مه کوئ، ما فضل الله به، هغه څه چې غوره کړي دي الله په هغې سره، بعضکم علی بعض، بعض تاسو په بعضو باندې. د دې ارمانونه به نه کوئ. لکه الله نارینهو له یو غوروالی ورکړی دی، زنانه دي د هغې ارمان نه کوي. زنانهو له الله یو خاصیت ورکړی دی، نارینه یې د هغې ارمان نه کوي. ورسره دي کې بیا
هر دنیوي نعمت هم راغی. لکه سړی به دا نه وایي چې ارمان زه څه وی زه ښځه وی چې الله هغه ښځه پیدا کړې نن سبا شتي داسې او دا راته مو هم د افسوس خبره دا ده چې دا قسمه خلک معاشره کې په ډېرېدو دي. دا په ډېرېدو دي دا ارمانونه چې نور راشي خیرخوا دا هم د الله یو مخلوق دی. نو موږ د مخلوق سره نه ده ورانه، زمونږ ورانه د مخلوق د دې کار سره ده. لکه اوس یو سړی دی دا پرېږده خلک وایي دا عجزه مخلوق دی. زه د عجزه مخلوق به غاړې ته کېږدو، عجزه مخلوق به غاړې ته کېږدو. هغه چې سړي دی او ارمان یې څه دی چې مونږ ښځې. یو سړی دی زنا کوي والعیاذ بالله، او دی په ده باندې په معاشره کې به موږ نیوکه کوو که نه به کوو؟ او هر سړی به زموږ د دې کار تعریف وکړي چې تاسو ډېر ښه کار وکړو. بیا ولې دلته موږ دا نه وایو چې دا خو بس دا سړی غریب دی او دا بس ځان له یو مخلوق دی او د دوی ولې خیال نه ساتئ. څنګه چې موږ دلته دا خبره نه کوو، دلته به د دغه مخلوق په باره کې هم دا خبره نه کوو. پوه شوي زما په خبره که نه؟ زمونږ د دې سره کار نشته چې دی شکل نه څنګه دی او د تلو راتلو انداز یې څنګه دی. موږ مسله څه بیانو چې دا کار یې غلط دی. دوی چې په کوم ځای کې هلته فحاشۍ ته لار کولاوئ. که نه زما دا خبره غلطه نور کار چې دی د بعضو پرېښودی او دلته د دوی حقوق بیانوي. لکه د دوی د حقوقو نه چا انکار کړی، خو آیا حق یې دا دی چې زموږ ځوانان تباه کړي؟ د دوی به مطلب دی یعنې پرېږدئ دا ځوانان به هم ځي راځي او موږ به هم کله نه کله ځو راځو. مطلب د دې خلکو ته یا دی حق دی چې راوله په ودونو کې ګډوئ او د کشران ورته ناستي مشران والعیاذ بالله. ابله جو کثرت ویډیو راولېږله او ورب الکعبه چې په دې بدن مې دا ویښته ودرېدو، یو سپین ږیری چې کټ کې پروت دی خوځېدی نه شي او اجرا ګډېږي پروګرام لري راوستی دی او د دې سپین ږیري سره پیسې دي نو هغه نوټ هم ګزارلی نه شي داسې کوي او نو ټولو سره خواوشا کې خپلوان ناست یو دغه پروت خوځېدی نه شي. داسې عمر کې دی چې لکه بلکل حرکت ختم شوی خو پروګرام ته پروت. نو چې موږ کله خبره وکړو نو بیا وایي دغه کمزوری مخلوق دی تاسو. نو کمزوري مخلوق ته خو موږ نور څه نه دي ویلي، خو کمزوري مخلوق ته موږ دا وایو چې دا فحاشۍ دې مه کوئ. او بله ده کمزوري مخلوق ته دا وایو چې الله سړی پیدا کړی نو د ځان نه ښځه مه جوړوه، او که الله ښځه پیدا کړي د ځان نه سړی مه جوړوه. او دا هم شتي چې ښځې د ځان نه څه جوړوي سړي، او سړي د ځان نه ښځې جوړوي. تعجب به وکړي چې ډېره لرې خبره نه ده. 2 ورځې به کېږي ما یو کس ولیدو او ما ته یې وایي چې زما څه مسله ده. زه روان وم کور ته، بس رامنډې ما بس ویل زما تا سره لږ مسله څه کار څه کار دی، زما یو سوال دی مسله ده. ما چې د هغه دې مخ ته وکتو که نه مکمل هغه دا میک اپ کړی او ښه مزېدارې روزې جوړې کړي دي او سرخي نو ما کته کته ومه دا مسله دې سر ووایه ځکه چې اوس زه سر بر اوچتولی نه شم. ښه روغ دا مې چې لکه شاعر پکې ښه روغ سړی دی اوس ته دې کارونو ته وګوره. نو الله وایي چې ارمان مه کوئ د هغه څه چې هغه الله بل له ورکړي دي. په دې کې د ندام رالو الله یو سړي له رزق ورکړی دی پراخه، الله یو سړي له ښایسته کور ورکړی دی، الله یو سړي له نیکمله بچي ورکړي دي، الله یو نعمت. که ته غواړې نو ته د الله نه وغواړه یا الله مال یې راکړه، خو دغه ارمانونه مه کوه او دا مه وایه چې ولې الله دله ورکړي، دا ولې خو اعتراض دی. ورسېدې به که نه؟ ځکه الله وایي للرجال نصیب مما اکتسبو، د سړو دپاره برخه ده د هغه څه چې هغوی کړي دي. وللنساء نصیب مما اکتسبن، او د زنانو دپاره برخه ده د هغه څه چې هغوی کړي دي. یعنی هر یو ته برخه د هغه د کسب مطابق ملاویږي. نو د سړي کسب ډېر دی که د ښځې ډېر دی؟ د سړي ډېر دی، نو لایق د دې نه دي چې په میراث کې ورته برخه ډېره میلاو شي. د پیسې یو مثال وایي واسألوا الله من فضله، غواړئ د الله نه د مهربانۍ دا که نه؟ ما درته اوس ووایي که نه چې ته هم ځان له
د الله نه وغواړه که نه. نو حسد سره کې، کینه سره کې. ان الله کان بكل شیء علیما، یقینا الله دې په هر شي باندې پوهه. ولکل جعلنا موالی مما ترک، او د هر یو کس دپاره ګرځولي دي موږ وارثان د هغه مال مما ترک الوالدان والاقربون، د هغه مال نه چې پرېښی مور او پلار او خپلوانو. الله رب العزت د هر چا دپاره وارثان ګرځولي دي، برخې مقرر کړي دي په هغه مال کې چې دې مړي پرېښودی. ماسپښین موږ هغه برخې بیان کړې وې که نه یې؟ که نه اوس هم بیان کړي؟ ماسپښین بیان شوي. والذین عقدت ایمانکم، او هغه کسان چې تړلی شوي دي قسمونه ستاسو د هغوی سره. ماسپښین ما یو مسله ذکر کړې وه د میراث. ما یې پخوا به میراث په ملګرتیا کې میلاوېدو، قسمونه به د یو بل سره وکړو، او په قسم کې به څه و؟ په قسم کې به دا و چې که ته مړ شوې نو زه به په میراث کې برخه حالم، او که زه مړ شم ته به حالم. الله وی والذین عقدت ایمانکم، او هغه کسان چې تړلی شوي دي قسمونه ستاسو د هغوی سره، فآتوهم نصیبهم، نو ورکوئ دوی ته برخې د دوی. دا په اوله کې و. بیا دا مسله څه شوه؟ منسوخ شو چې میراث کې به برخه صرف بعض خپلوانه وي، د ملګرو هغه برخه هغه ترې ختمه شوه. او دا برخه شپږمه حصه وه، یو روایت ته معلومېږي. کوم ملګري سره چې تا قسم خوړلی دی او ته مړ شوې، نو ستا په مال کې څومره حصه ده؟ شپږمه حصه وه. دا ښه دی چې دا منسوخ شوې ده. او که نه ځکه چې د یوې روپۍ ډوډۍ ته یو پیالې چي ته د خلکو تندې او خوله پرې راماته شي، دا چې په میراث کې برخه وی، نو بیا به څه کولی؟ نو دا څه وخته پورې امتحان و. بیا الله رب العزت دا مسله څه کړه؟ منسوخه کړه. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یقینا الله دې په هر شي باندې ګواه. شهید ګواه ته وایي، شهید خبر ته وایي، شهید پوهه ته وایي، دا ټولې معنی پکې دي. الرجال قوامون علی النساء، نارینه مشران دي په زنانو باندې. ګوره مخکې دا خبره ذکر شوه چې د هغه نعمت ارمان مه کوئ چې هغه الله رب العزت د بل په برخه کړی دی. نو زنانه دي دا ارمان نه کوي چې موږ ته د هغه څه میلاو شو چې هغه نارینهو سره دي. ولې؟ ځکه چې یو وجه دا ده نارینه مشران دي. الرجال قوامون علی النساء، نارینه مشران دي، یا نارینه حاکمان دي، یا نارینه سرپرست دي، هر معنی چې په چا باندې؟ په زنانو باندې. وجه سره بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب د دې چې غوروالی ورکړی دی الله بعضې د دوی ته په بعضو نورو باندې. الله غوره کړي دي. بدن لی راشه، بدن د زنانو او بدن د نارینو یو شان دی؟ فرق ته ځمکه اسمان. الا دا که اوس سړی کوشش کوي چې خپل بدن د زنانو په شان کې، جدا مسله ده. یا زنانه کوشش کوي ځان نه سړی جوړ کړي، او نور د سړي دی بدن ته وګوره او زنانه دی ته، د ځمکې اسمان فرق دی. دا غوروالی انسانانو نه دی ورکړی، دا غوروالی الله ورکړی. ښه بیا عقل له راشه، عقل د سړو او عقل د ښځو یو شان دی؟ نه دی یو شان. دا غوروالی الله چاله ورکو؟ سړو، او الله دا غوروالی ورکړی. ښه بیا عبادت له راشه، د هغوی عبادت هم نیمګړی دی. ماهواري پرې راځي، نور داسې حالات پرې راځي چې په هغې کې هغوی روژې نه نیسي، په هغې کې هغوی منځونه نه کوي. دلته نارینه ته وګوره دی غوره دی په هغوی باندې. دویمه بله وجه وبما انفقوا من اموالهم، او په دې چې خرج کوي هغوی د مالونو خپلو نه. نو زموږ د ښځې زنانه کورونو کې په ارام ناستې، یو ټکو کې ټلیفونو کې، او بس په موږ ځمکه اسمان یو شي. که قرضه که د ځمکې نه راوباسې او که د اسمان نه راکوزې، خولیږي به. نو چې دومره ګټه قرباني ورکوي، نو دی به غوره نه وي د زنانه نه؟ دی به مشر نه وي؟ دا کار ده چې موږ کوو، دا زنانه کولی شي؟ والله کویږي. نارینه هغه څوک چې ما ملګرو ته نن کسې دا خبره کوله وختي، چې نارینه چا ته وایي هغه څوک چې ټول عمر د بل دپاره ژوند تېروي، دی به غوره نه وي؟ تر کله نه چې موږ
په ښه بد پوه شوي واده م کړی دی نو د ښځې دپاره بچو دپاره مور پلار دپاره وروڼه او خویندو دپاره او په هغې کې لګیا ملا پکې زموږ ټیټه شي او دې قبر له به لاړ شو ځان دپاره غریب څه ژوند نه تېروي ټول د نورو دپاره دلته چې څومره ناست دی ټول سره سوچ د بچو نه دی د ښځو نه دی د مور پلار د خویندې وروڼو او یو سره هم سوچ خپل نه دی چې زما دا ځواني خو روانه ده زما دا ژوند خو روان دی په دې مسافرۍ کې ما د ملک نه مزې وانهغستې ما د ځوانۍ نه مزې وانهغستې ما د بچو نه مزې وانهغستې خو نه سوچ یې دکه دی چې دا بل په سکون شي دی به غوره نه وي دی به مشر نه وي په زنانو باندې رب العالمین په هر کار کې څه حکمت یې فالصالحات قانتات بس نیکې ښځې تابعداري کوونکي اوس الله وایي زنانه دوه قسمه دي چې سړي پې مشران دي هغوی څو قسمه دي دوه یا خو به نیکعمله نیکعمله کوم یوې دي قانتات تابعداري کوونکي دي تابعداري د چا کوي د خاوندانو د الله او د الله د رسول او د الله او د الله د رسول تابعداري چې کوي نو د خاوندانو به کوي فالصالحات قانتات حافظات للغیب حفاظت کوونکي دي په غیبوالي د خاوند کې حفاظت د څه کوي د مال د ځان د بچو چې خاوند کله نه وي نو دا د ځان حفاظت کوي دا د مال حفاظت کوي دا د خاوند د بچو حفاظت کوي بما حفظ الله په سبب د دې چې ساتنه کړې د الله د دوی یعنی الله چې د دې زنانو د حفاظت کوي که نه نو دا ګورې د دې سړو په سبب کوي الله ورته رایادوي لکه اوس ګوره یو زنانه کور کې ناسته ده په ارام په حیا او په عزت کې څوک یې ساتي الله یې ساتي اسباب او سبب یې څوک دی خاوند دی که نه الله دې ښځې ته رایادوي دا چې ته داسې په ارام ناست دی که نه او په حفاظت کې ناست دی نو دا سبب پکې دغه خاوند دی نو دا خاوند چې نه وي نو تم بیا حفاظت د ده د عزت او د ده د مال او د ده بچو کوه پوه شوی بې که نه بعض خلک دا چې کور کې ورته داسې معمولي مسله را مسلې هغه دا بیانونه بیا ډېر خوښوي نو د دې نه کلیپ جوړ کړي وایي ورته او دغه شان چې کومو زنانو غریبانو سره د خاوندان ظلم کوي هغوی هم دا نصیحت خوښ نصیحت ټولو ته دی که هغوی دا حق ادا کوي او که نه ادا کوي که ظالمان دي او که عدل او انصاف وارد چې الله دا وایي الله رسول دا وایي په دې عمل پکار دی او د الله نه یېرېده پکار دي د خاوندانو له یره پکار دی د الله نه زنانو له یره پکار دی د الله نه او ما تاسو ته ووایي دا صورت چې شروع کېدو اوله کې څه دي روایړوئ یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلکو ویرېږئ د خپل رب نه نو په خلکو کې ښځه او خاوند رالو که نه چې کله ښځه د خپل رب نه ویرېده او خاوند د خپل رب نه ویرېدو نو هر څه به څه شي هر څه به برابر شي کمی ال راځي چې کله په تقوا کې کمی راشي دغه دینداره ښځه ده د دیندارو ښځو صفات په حدیث کې هم راغلي دي یو دا دی چې ته ورته وګورې نو خوشحاله شي او دغه شان چې خاوند ترې خفه شي نو هغه یې رضا کوي ما چې څومره پورې سوچ کړی دی که نه او دا مسلې زموږ خواله ډېرې راځي د خاوند چې کله طبیعت د ښځې سره نه لګي او ظلم زیاتی کوي په دې کې د ښځې هم کردار په بعضو حالاتو کې دې کې د ښځې کرداري لکه ودلته رسول سلم چې خاوند ترې خفه شي نو دا ښځې رضا کوي او وایي داسې ورته هغه حدیث کې داسې دي وایي ورته وایي چې څو پورې ته نه یې راضي شوی زه ډوډۍ نه خورم دغه شان چې خاوند ورته وګوري خوشحالېږي یعنې ځان یې ورته سنبال کړی اجي ته ورننوځي او یو جاښدي نظر ولګي د سړي هغه غم مخکې لږ و اوس څه شو ښه ډېر شو یعنې که څه امید و چې د زړه به صفا شي هغه امیدونه څه شو ختم شو پکار دا چې دا ځان داسې تیار کړي خاوند ته چې خوشحاله شي خاوند هم دا حق دی د ښځې ګوره دا حق دی په خاوند باندې چې خاوند به هم ځان صفا سوتره ساتي سنبالولو دا مطلب نه چې هر ورځ به نوي جامې اچوي سنبالولو مطلب څه دی چې جامې صفایي د خولې نه بین نه ځي
ویښته د ګیرې د سر هغه برابري ترخونو نه بین نه ځي خوشبو لګېدلي څنګه چې عبدالله بن عباس وایي رضی الله عنهما وایي څنګه چې ما ورته د ښځې نه دغه څه غواړو نو ښځه هم دقه زموږ نه غواړي نو زموږ هغه بعض وایي د ښځې خو دې مجال دي چې ما ته څه نه خو تا ته څه نه شي ویلی خو په زړه خو دې له پولې راخېږي ولیدې بیا نو طرفینو ته کمی دی طرفینو ته پکار چې د یو بل د حق خیال وساتي واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږي تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه دا دویم قسم زنانه دي اولنی قسم دینداره دویم بد اخلاق فعظوهن بس نصیحت وکئ دوی ته یو ښځه ده بد اخلاقه ده د خاوند خبره نه مني علاج یې څه دی نه زموږ سره علاج څه دی اول ورځې نه به شروع اولاد عباس بعضو ته نصیحت کوي وی د اولې شپې نه وی که په دغه ورځ دې ونه یېروله ته به وایې چې پته دې شي چې دوی ګوره څه شی راوستی دی که په دغه ورځ دې ونه یېروله دا انسان دی که تا د دې تربیت صحیح کوو د دې حق دې ادا کوو د الله نه یریدې دې مبارکې نو ستا هم حفاظت کوي ستا د حقوقو هم حفاظت کوي تا سره مینه کوي دومره مینه به سره کوي چې هغه به ستا د مینې نه دوچند دی خو چې تا کې سړیتوب وي دا خبره د ډانګو د والو نه ده د هغه به چې کوم سادهګان غونته کي قمقلان او هسې عمر یې کم وي نو هغه کوشش کوي چې په دغه ورځ څه جاښه جوړه کړي چې دا ښځه د اولې ورځې نه ویري چې د اولې ورځې نه د هغې بدې شي که نه نو به بیا دغه جاښې جوړي هغه وایي زه دې هلک ته نه واپس کېږم او دی وایي نه دا به واپس راځي هغه وایي زما بدي شوی نو دا کیسې پرېږدئ وایي یاره وایي او داسې وکړئ او دغه وکړئ نه لنډ ته زه ووایم څه وکړئ د هغې چې کوم حق دی هغه ورته هغه ورکړه او د هغې په باره کې د الله نه ویرېږه ښه ښایسته ژوند به بس اوس که دا زنانه بد اخلاقي کوي نو الله وایي طریقه دا ده چې نصیحت وکړه الله اکبر دا دلیل دی په دې باندې چې سړی مشر دی علم دی که نه ګنې که دا سړی مشر نه وي او دا ښځه مشره وي دا ښځه نو بیا به الله ویلی وی دې ښځو ته چې کوم خاوند بد اخلاقه وي اولو ته نصیحت وکړه دې خبرې ته مو خیال دی نه سبحان الله فطرتي نه مني فطرتي نه مني حاجي صاحب وایي یا یې ووهه سبحان الله فطرتي نه مني فطرت دا نه مني چې ښځه راولګي او په چا ګزار وکړي په خاوند وکړي الله اکبر الله موږ له داسې دین را کړی دی چې هغه د فطرت سره برابر دی هغه د صحیح عقل سره برابر دی ها او هغه زنانه چې یریږي تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه فعظوهن نصیحت وکړه اولنۍ مرحله دا ده اولې ورځې نه به ته والټه کول نه کړې کښېنوه نصیحت ورته وکړه د الله نه یې ویروه ها په دې عمل ونه شو واهجروهن فی المضاجع او پرېږدئ دوی لره په ځایونو د سملاستو کې یعنې ځان ترې د څه وخته پورې جدا کړه ځان چې ترې جدا کړو نو دا خبره هم زنانه له زور ورکوي نو دا به د خپلې بد اخلاقۍ نه واوړي ښه داسې نه چې ته بلکل هر څه ورته پرېږدې نه که هجرت دې کې کوم ځای کې دې وکړه په طلایي کې په کمره کې چې نزدېکت ورسره نه کې دا دویمه طریقه ده خفګان د ښځې نه کول په دې طریقې سره دا هم د ادب ورکولو یو طریقه ده چې ته ورته دا ښیې چې ګوره زه تا نه خفه یم او طریقه دا نه ده رسول صلی الله علیه وسلم یوې میاشتې ده کور نه وته او که نه وته یو روایت کې داسې هم راځي ښه او دا به اول پیر تاسو اورئ یو روایت کې داسې هم راځي چې رسول الله وسلم زینب ته ویلو چې ته دې صفیې له څه شی ورته یاد کړو چې دا وله ورکوي یا ورشه خواله دا خبره ورته وکړو هغې وایي دغه یهودۍ له زه دا نه ورکړو په غوسې نه وي یهودۍ ورته ولې ووي ځکه چې د صفیې پلار چې دی هغه یهودی و دا خبره وي رسول وسلم دومره خفه شو په دې خبره باندې چې بیا ذوالحجه محرم
او سفر کې بعض ورځې رسول وسلم د ټولې ورځې بیا زینب ته نه دی نږدې شوی. نو دا د تربیت ورکولو یوه طریقه ده چې ته دې ځان څه کړې، ته دې ځان خفه کړې او هجرت دې وکړې. واضربوهن او ووهئ دوی لره، دا درېیمه لار ده، ووهئ دوی لره. خو دا وروسته د نصیحت نه، وروسته د هجرت نه. الله رب العزت چې خاوند له دا طاقت ورکړی دلالت کوي په دې باندې چې خاوند مشر دی په زنانه باندې، مناسب دی ورسره دا کار. بیا وهل هغه وهل نه دي کوم چې د پښتنو هغه دي. وهل چې کوم روایت کې راغلي دي او کوم چې علماو ذکر کړي دي د دې آیت په رڼا کې، هغه وهل دي چې هغه بدن ته نقصان نه رسوي. دا وهل ګوره دوه مقصدونو دپاره دی او فایده یې ده کې. لکه اوس دوه ماشومانان دي، یا یو ماشوم دی او د غلط کار وکړو او زه دی وهم. ولې وهم؟ وایي چې دی دا غلطي بیا نه کوي او په دې مسله پوه شي. یو هغه دی وایي زه وهم. ولې وایي؟ یاره وایي زما ورته قار دی چې څه مې ووهم. د دوه وهل دي. اولنی وهل دی کې مقصد بدن ته نقصان ورکول نه دي، د دې ماشوم پوه کول دي. نو ځکه که خیال هم کړی د یو پلار داسې معمولي ګزار دی بچي له ورکړي، نو په دې ګزار ته څه کوي؟ په دې خو نه د هغه لاس ماتېږي نه خپه ماتېږي. وایي نه زما مقصد د تربیت کول، یرول. او یو سړی په دې نیت لګیا دی چې زه نقصان ورکول غواړم، خوږي کم، نو دې ته وایي انتقام او بدل اخیسته. زنانو سره چې کوم وهل دي د نارینهو، هغه په کم قسم کې دي؟ د اولني قسم کې تربیت ورکول دي. هغوی ته دا ښکاره کول دي چې زه په غوسه کې یم، زه تا نه خفه یم. داسې ګزارونه نه چې هډوکې وله ماتې یا رګونو څه مشکل ورته جوړې، په مخ باندې وهل. بارک الله فیک، دې نه منه راغلې ده. یا داسې چې بدن شین شي، بیا په هسپتالونو ګرځي. د الله نه یره پکار ده. ګوره صرف یو حدیث ځان ته مخې ته ساتئ، صرف یو. هغه ابو مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود نه ابو مسعود، هغه یو پیر هغه سره یو غلام و، هغه یې وهو. وایي ما ناسا په اواز واورېدو د شا نه راته چا ووایي چې ای ابو مسعوده، ته چې په دې غلام او په دې مریض څومره زوروري، د دې نه زیات الله په تا زورور دی. وایي ما چې شاته وکتو رسول صلم غلام بیا ازاد کړو، غلام یې د الله دپاره ازاد کړو. زه تاسو ټولو ته دا وایم او ځان ته وایم، موږ چې په دې زنانو باندې څومره زورور یو که نه، د دې نه زیات الله په موږ زورور دی. او موږ چې په دې بچو څومره زورور یو، الله دې نه زیات موږ زورور دی. او موږ چې په دې خپلو نوکرانو، خادمانو، مزدورانو څومره زورور یو، د دې نه زیات الله په موږ زورور دی. په دا یو خبره ځان سره یاد ساته، ظلم به نه کېږي انشاءالله. فإن أطعنكم، نو که خبره اومنله ستاسو، فلا تبغوا علیهن سبیلا، نو مه لټوئ په دوی باندې لاره د څه؟ لاره د طلاق. د دې نه خو څه پاتې نه شو، ته بیا منختی چې طلاق ورکړې. نو هغه بیا څه پا دا اول نه ووایه چې زما اراده د څه ده؟ د طلاق ده. د دې نه یو بله مسله راووته، شریعت نه غواړي چې ښځه او خاوند زر جدا شي. څه دلیل دی پې؟ ځکه یې ووایي چې درې طریقې دي، او دا درې د یو بله طریقه هم را روانه ده. یو دلته دی چې نصیحت به وکړي، دویم هجرت، درېیم وهل، څلورمه طریقه هم بله ده. د هغې نه بعد بیا د طلاق په مسله راځي. ان الله کان علیا کبیرا، یقینا الله ډېر اوچت دی، لوی دی. دی ولې دلته ووایي؟ دی د خاوندانو ته ووایي چې که ته اوچت یې په دې زنانه باندې او ته مشر یې د دې زنانه، نو یاد ساته الله ګوره ستا نه لوی دی، الله اوچت دی. وان خفتم شقاق بینهما، او که یریږئ تاسو د مخالفت نه په منځ د دواړو کې، یعنې څه جوړ جاړی نه جوړېږي، څه لار نشتي. فابعثوا حکما من اهله، نو مقرر کوي یو فیصله کوونکی د طرف د خپلوانو د سړي نه، وحکما من اهلها، او یو فیصله کوونکی د خپلوانو د ښځې نه. مشران بکینی، خو دا هغه مشران چې د الله نه یریږي. ګورې سبحان الله، بعض ګورې هغه مشران دي
کوشش یې دا دی که یو لار جوړیږي د یو کېدو نو چې هغه لار بنده کړي نو داسې نه ته لاړ شي او داسې یو شیطان راولې په صورت د انسان کې او در ښه دا لار ورانه کړي دې سړي ته به وایي نه نو دا زمونږ چې وخت موږ خو به خپلو ښځو ته داسې وي موږ خو به دا او دې دې راګرموي هغه زنانه یا هغه خپل هغه جنۍ ته لګیا دی دا څنګه او تا ورته ونیوي نو دومره ته سپکوي او دومره ته یعنې موږ کوشش کوو چې دوی یو شي او دوی کوشش څه کوي چې جدا شي داسې مشرانو نه به ځان ساتي نو ځکه الله څه وایي ان یریدا اصلاحا که اراده لري دواړه د جوړ جاړي یعنې نیت یې د څه نیت یې د جوړ جاړي د دې ښځې او د خاوند او د دې دواړو ډلو چې مشران دلته هم ناست او مشران هغه هم دي یوفق الله بینهما یو ځایوالی به راولي الله په منځ د دواړو کې خو دا صلح به په کوم شرط کې راشي چې د دواړو اراده یي او دا کم چې په دې جوړ جاړي کې ناست دي دوی هم په دې اراده راغلي یي الله به جوړ جاړی راولي دا خبره یاده کوي یوفق الله بینهم و دې لپاره اراده پکار ده صفا زړونه پکار دي ان الله كان عليما خبيرا يقينا الله ډیر پوهه خبردار دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا او بندگی کوئ د الله او برخدار مه جوړوئ د هغه سره څه شی وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره احسان کوئ اوس عام د خپلوانو حقوق بیانیږي چې حق یوازې د ښځې نه دی نه یوازې د خاوند دی بلکې د دې نورو خپلوانو هم حقوق دي نو د مور پلار سره به ښېګړه کې مخکې تفصیل تیر شوی وبذي القربى او د خپلوانو سره والیتامه او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذي القربى او د ګاونډي سره چې خپلوان دی والجار الجنوب او د هغه ګاونډي سره چې لرې دی دا خبره موږ ذکر کړې ده هر ځل لدیزي کې چې ګاونډي په څو قسمه دی دوه چا درې ووي کم کم حاجي صاحب جواب ښه صحیح راکو خو مختصري ذکر کو ګاونډي درې قسمه دی یو هغه ګاونډي دی چې د هغه په تا باندې درې حقه دي درې حقه حق د خپل ولی خپل دی حق د ګاونډیتوب حق د اسلام درې حقه شو دویم هغه دی چې د هغه په تا باندې دوه حقه دي حق د ګاونډیتوب حق د اسلام مسلمان یې ته که چې مسلمان شو د اسلام ځان له حق دریم هغه دی چې یو حق دی حق د ګاونډیتوب هغه کافر ګاونډي دی نو الله وایي والجار ذي القربى ښه به کې د هغه ګاونډي سره چې خپلوانو کې دی او هغه ګاونډي چې وړاندې دی لرې دی د هغه سره به هم ښه کې اگر که کافر دی او د ګاونډي حقوق په دې باندې زما مستقل بیانونه شتي هغه واورئ والصاحب بالجنب او ملګري د اړخ سره ستا اړخ ته چې کوم ملګری د سره به ښه کې اړخ ملګری دې کې د نه ډېر خلک راځي زنانه ښځه د خاوند د اړخ ملګري ده دغه شان په سفر کې ملګری په سفر کې ملګری دا هم د اړخ ملګری په کاروبار کې ملګری په کمره کې انډیوال په دیره کې انډیوال دا د اړخ ملګری دی په سبق کې ملګری دا ستا د اړخ ملګری د ټولو سره به ښه کې وابن السبیل او د مسافر سره مخکې وضاحت د مسافر تیر شوی وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکانی دي ښی لاسونه ستاسو څوک دي وینځي او غلامان ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله نه خوښوي هغه څوک چې تکبر کوونکی خپله ستاینه کوونکی مختال چې تکبر پکې پروت په ناسته پاسته کې یعنی دا کړه وړی داسې دي چې لویي کوي فخور هغه متکبر چې په خپله ژبه لګیا دی خپله ستاینه او خپل صفات بیانوي د الله رب العزت دا خلک نه دي خوښ یو سړی به وایي چې الله خو موږ ته وایي چې ښه کوئ اوس منځ کې وایي چې د الله دا متکبر نه دي خوښ ولې دا ووایي جواب دا دی چې اکثر متکبر
د خپلوانو سره ښه نه کوي. اکثر متکبر د خپلوانو سره ښه نه کوي. که الله وایي د غلامانو سره ښه کوئ، د وینځو سره ښه کوئ، هغه متکبر دی، هغې خواله نه رایي، څنګه ورسره ښه کوي؟ د مسافر سره ښه کوه، خپلوانو سره ښه کوه. هغه خپلوانو نه ځان اوچت ګڼي، ښه به ورسره هله وکړي چې دی خو یې خواله ورشي، رای ولي، غم ښادي ورسره وکړي. او متکبر خو دا نه کوي. نو تکبر هر قسمه چې دی هغه د الله نه دی خوښ. که هغه ستا په ناسته پاسته کې دی او که هغه په خبرو کې دی، منګو منګو دا ټکي بلکل مه وایې، دا منګه منګه نه دی، د دې نه بلکل ځان لرې ساته. منګه او زه او چې څومره د دې ټکو نه ځان لرې ساتي دومره به رب العالمین ته عزتمند کوي. دا څه چې دي د الله دي او الله ته پاتې دي. لنډه قیسه دا ده. ما ورته تکبر په څه که یو سړی نعمت را یادوي به طور د شکر د الله، د الله شکر ادا کوي چې یاره د الله رحم دی، الحمدلله دغه پلانې شی ما سره شتي، دا خو د الله شکر ادا کوي، دغه نه. خو په دې چې تکبر کوي، ځان لوی ګڼي، دا خلک د الله نه دي خوښ. الذین یبخلون، هغه کسان دي چې بخل کوي، ویأمرون الناس بالبخل، او امر کوي خلکو ته په بخل سره. څنګه متکبر دی او بخل کوي؟ ګوره متکبر دی نو مال ورسره ډیر دی، دا مال ورسره ډیر ولې پاتې شوی دی؟ بخل کوي. په خپلوانو یې نه لګوي، چاله یې ورکوي نه، د خیر ښېګړه کار پرې نه کوي، په دین کې یې نه لګوي، به ځکه جمع کوي او جمع کوي. نو بخیل دی، دا بل صفت دی. ویأمرون الناس بالبخل، او امر کوي خلکو ته په بخل سره. دا ښه بدترین بخیل دی. ولې بدترین دی؟ په خپل هم بخیل دی او نورو ته هم وایي. ویکتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټوي هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله د خپلې مهربانۍ نه. دا ګوره زموږ دپاره ډېره اهمه ده. حدیث کې دا راځي الله دا خوښوي چې په بنده باندې هغه نعمتونه ویني کومې چې وله ورکړي دي. اوس یو سړی دا وایي چې زه د خپل نعمتونه نه راښکاره کومه چې پلانې او علانې او همې نظره نه کي او د بد نظر نه پرې ځان وساتي. نو صحیح ده، خو دې کې به دروغ نه وي او ناشکري به پکې نه کوي. که یو سړی دروغ شروع کړي، ناشکري، لکه ابتداً ته ورته مه وایي چې دا شی زما دی، بس خبره ختمه شوه. لکه اوس ما سره ګاډی، ما د خپل ځان نه چاته نه دي ویلي چې دا ګاډی زما دی. ځکه یې ولې یاره دا پلانې کس که نظرې کي، که دیسې کي، که دغې کي، اول خو دا یره په کار نه ده. ته خپله ذکر او اذکار وایه، الله به دې ساتي. او نه بیا مې یو سړی وایي زه یېرېږم، مه وایه ورته. خو که یې ده نه تپوس وکړو چې دا ستا دی، بیا به دروغ نه وي، بیا به دروغ نه وي، بیا به منافقت نه کوي. دغه شان الله چې دله کوم نعمتونه در کړي دي هغه راښکاره کړه. لکه الله دله طاقت تر کړی د ښایسته لباس، او ته په هغه کې ګرځي چې د سینې هغه ویښته پکې هم راوتي، هغه کپړه دومره نری شي. الله دله اوس تر کړی چې ښه خوراک وخورې، او تا د سلاد او د دې شنو بیخ وویستو. الله دله اوس تر کړی دی چې ښه علاج وکړي او ته ښه علاج نه کړي. د الله دا خلک نه دي خوښ. دا نعمتونه خو الله تعالی در کړي دي دپاره دي چې ته ترې مزې واخلي او شکر د الله پرې ادا کړي. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا، او تیار کړی دی موږ د کافرانو دپاره عذاب سپکوونکې. والذین ینفقون اموالهم، او هغه کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل. بخیلان خو مال نه لګوي که نه، مال لګوي، او که لګوي نو الله څه وایي؟ رئاء الناس، دپاره د ښودنې د خلکو. لګوي نه، دا د منافقت صفت دی. مال لګوي نه، او که لګوي ریاکارۍ دپاره یې لګوي. ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، او ایمان نه لري په الله او نه په ورځ وروستنۍ. ومن یکن الشیطان له قرینا، او هغه څوک چې شي شیطان د هغه ملګری، فساء قرینا، نو بد دی دا ملګری. د دې څه مطلب دی؟ یعنې څوک چې ګوره بخیلي او خلکو ته د بخل وایي او د الله نعمتونه پټوي او مال لګوي د ریاکارۍ دپاره، او په الله ایمان نه لري، په آخرت نه لري، اصل کې د شیطان سره ملګرتیا کړې ده. وماذا علیهم،
او څه چل به شوی وی دوی له یا او څه ضرر به وی په دوی باندې لو آمنوا بالله که چېرته ایمان راوړی وی دوی په الله باندې والیوم الآخر او په ورځ وروستنۍ باندې وانفقوا مما رزقهم الله او خرچې کړي وی د هغه مالونو نه چې ورکړي دي الله دوی ته وکان الله بهم علیما او دی الله په دوی باندې پوهه. یعنی که دوی په الله ایمان راوړی و په آخرت او دا مال د الله په لار کې لګولی وی نو څه نقصان به ورله ورکړی نه الټه فایدې به ورله ورکړی او الله پوهه دی په دوی باندې. دوی دې نه هېرېږي چې الله به ظلم وکړي الله چا سره ظلم نه کوي ان الله لا یظلم مثقال ذره یقینا الله ظلم نه کوي په اندازه د یوې ذرې د یوې ذرې په اندازه الله ظلم نه کوي وان تکو حسنه او کوي دا ذره نیکي یضاعفها نو دوچنده کوي ویؤتي من لدنه اجرا عظیما او ورکی د طرف خپل نه اجر لوی. ته خو دې سوچ کړي چې زما دا نیکي چېرته ضایع نه شي الله وایي نیکیانې دله ضایع کوم نه دوچنده بدلې به دله درکوم. فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید بس څنګه به حال د دوی په هغه وخت چې رابولو موږ د هر امت نه ګواه وجئنا بك على هؤلاء شهیدا او رابولو تا په دغه کسانو باندې ګواه. اوس الله یری د آخرت نه چې په هغه ورځ به دوی څه حال چې په هر امت باندې به زه ګواه راولم. په هر امت باندې ګواه څوک دی دغه امت پیغمبر او بیا به په دغه پیغمبرانو باندې به ګواه څوکي زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. عبدالله بن مسعود وی رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې تلاوت وکړه زه اورم وی ما ورته چې یا رسول الله په تاسو نازل شوی دی او زه به ستاسو په وخت کې تلاوت کوم وی چې زما خوښه ده. وی ما سورة النساء شروع کو چې دیزي ته راورسېدم وی ما ته وی چې حسبک بس وی چې ما وکتو نو د سترګو نه اوښکې روانې. یو د الله دا نعمت محسوس کو چې الله ماله څومره اوچت نعمت راکو چې زه به په انبیاو باندې ګوایي ورکو. دویمه دا چې هغه ورځې را یاده کړه او بعض علما څه وایي ډېره ناشنا خبره یې کړې ده وی خپل امت هغه تکلیف او هغه حال ورته را یاد شو چې د قیامت په ورځ به څومره لویه سختې زما په امتیانو باندې نو په ژړا شو. ځکه چې قیامت په ورځ خبره داسې نه ده چې ختمه شوه ګواهان به نو پیغمبر ته خپل امت را یاد شو چې ګوره د دوی به څه حال نو په ژړا شو. یومئذ یود الذین کفروا په دغه ورځ خوښۍ به هغه کسان چې کفر یې کړی دی وعصوا الرسول او نافرماني کړې ده د پیغمبر لو تسوى بهم الارض ارمان چې اواره کړی شوې په دوی باندې ځمکه. څنګه اواره کړی شوې خاورې شوې د خاورو سره خاورې شوې د سره موږ د سوال دپاره الله را پاسولی نه دی ولا یکتمون الله حدیثا او نه به شي پټولی د الله نه څه خبره نه به شي پټولی د الله نه څه خبر. دلته یو سوال زړه ته راځي څه قیامت په ورځ الله وایي قرآن کې الله وایي د قیامت په ورځ به بعض مشرکان وایي چې یا الله موږ خو شرک نه دی کړی نو دوی اوس الله نه خبره پټوي که نه پټوي او الله دلته وایي چې دوی به څه نشي پټولی. بارک الله فیک. یو جواب یې دا دی الله دلته وایي پټولی به نشي دی نه دي ویلي چې پټوي به نه هغوی خو به پټوي خو د الله نه به پټولی نشي. دغه شان دا خبره یاده کړئ ډېرې مسلې به درته حل شي. را روان قرآن کې ځای په ځای د دې مسلې به تاسو ضرورت راځي. د قیامت ورځ 50,000 کاله ده. دې 50,000 کاله کې به قسمه قسم حالات راځي لکه الله قرآن کې وایي هغه داسې ورځ ده چې څوک به خبرې نه کوي. په بل ځای کې الله وایي هر نفس به د خپل ځان په باره کې د الله سره خبرې کوي. نو څنګه یو ځای کې وایي چې خبرې به نه کوي بل ځای کې وایي چې کوي معنی ده چې یو وخت به داسې راشي چې څوک به خبرې نه کوي بیا چې کله اجازت میلاو شي نو هر نفس به خبرې کوي. نو چې ستا ذهن کې دا وي چې قیامت 50,000 کاله ورځ ده او هغې کې ځان له ځان له حالات قسمه قسم حالات به راځي ټول یو حال باندې به نه 50,000 کاله خلک. انشاءالله سبا به شروع کوو د آیت نمبر 440 نه
3 نه ثواب انشاءالله شروع کو د 3 آیت نه رب العالمین دې موږ د قیامت ته سختونه وساتي او په دې مبارکه میاشت کې دې الله موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي او الله رب العزت دې زموږ د روجې تراویح دعاګانې د تفسیر دا درسونه د هر څه دې الله قبول کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.